مثلا یک فرد شیشته میگه والا دکتر در این دفتر کار میکنم، برام یک کسی گفته که بیاد یک دفتر دیگه اینه قماشش است از اینجا که خوبتر است، چرا نمیری؟ والا برای 3 ماه است. خوب شاید دائمی شوه، نه مطمئن نیستم اگه دائمی نشه، اگه بعد از 3 ماه ختم شوه. این آدم چلنج قبول نمیکنه، ریسک قبول نمیکنه، بعد به جای میره یک فرد دیگه، او فرد به شکل دائمی اونجا قبول میشه و به مراتب در 1 سال از اینکه پیسه دارتر و راحت تر است. چرا این چلنج قبول نکرد؟ اکثریت ما وقتی یک وظیفه پیدا میکنیم بعد از او در فکر وظیفه دوم نیستیم و اینمی افراد هستند که چلنج قبول نمیکنه. چقدر افراد را شما دارین که یک وظیفه داره و در فکر زیست که یک انکم دومی هم داشته باشه، یک راه داشته باشه که از او طریق هم پول به دست بیاره؟ خیلی کم. 5 راهی است که شما میتونین از اونها استفاده کنین. اول، هر آن چیزی که به شما خوشی میده آماده غم هایشان باشین. هر آن چیزی که به شما غم میده آماده خوشی هایشان باشین. دوم، در زندگیتون تغییر ایجاد کنین. اگر شما از جمله افراد هستین که تغییر پذیر نیست، هیچ وقت نمیتونین خوشی دوامدار داشته باشین. سوم، چالش ها را قبول کنین. هر زمانی که بالایتان سختی میآید نترسین او سختی آمد زندگی ما تباه شد، بلکه به هر سختی نگاه کنین و بگوین که یک نعمت از طرف خداست، به خاطر ازی که من قوی شوم تا چیز بهتری در زندگی داشته باشم. هر زمانی که خداوند میخواد شما را قوی تر بسازه و چیز بهتر برتون بده، اولش از غم ها آغاز میکنه و شما را روبرو میسازه با غم های بیشتری تا شما پخته تر شوین و مسئولیت بزرگتر برتون بده. کسی هست برای ما بگوید که یک چیز را به دست آورده باشه ولی در ابتدایش غم ندیده باشه؟ نه خیر. پس به غم های زندگی به عنوان یک نعمت نگاه کنین. و چهارمش، خلاق باشین در کارتان. هیچگاه کارهای افراد دیگه را کاپی نکنین و هر آن چیزی که میکنین به یک شکل جدیدش انجام بدین. و آخر پنجمش، ارتباطات داشته باشین. دوستایی داشته باشین که در روز بد شما را حمایت کنه، دوستایی را داشته باشین که در روز بد دست به دست با شما استاد باشه و هر روز برای شما بگویه که پیشرفتتان چقدر بوده و کدام جای اشتباه داشتین تا او را کنترل کنین. مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکهاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لوارو کې دي دوی ته لار ښیي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چېرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکړئ د 1 یا 2 ورځو لپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ. البته دا واتساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.